امن د طالبانو په راتلو کې نه دی، بلکې امن د پاکستان لاس لنډول دي د افغانستان څخه، چې امریکا کولی شي دا کار وکړي. برعکس امریکا بیا پروژې ورکوي همدې پاکستان ته چې افغانستان ته نور ترهګر رالیږي. طالبان خو موږ تاسو منو افغانان دي، د افغان حکومت سره به یو ځای کیږي، دوی به د حکومت یو جز ګرځیږي په بخښنې. نو پر سبا د داعش لاس څوک نیسي دلته؟ داعش خو افغان نه دی، داعش خو د بل ځای راغلي خلک دي، داعش خو پاکستانیان دي ډیری چې افغانستان ته راځي او په افغانستان کې ورانکاري او ترهګري پالي. د هغې مخه به څوک نیسي؟ امریکا به هلته ناسته وي، دوی به خپلې ګټې ساتلي. تورنوي د افغانستان په نامنیو کې همدغه د امریکا له لوري د جګړې د دوام خطر یا سبب څه ګڼلی سي؟ همدا د امریکا مجبوریت ګڼي پاکستان ته چې پاکستان ته اړه یا مجبوره ده، او که امریکا غواړي دلته په جګړه کې خپلو ګټو ته ورسیږي بیا هم؟ امریکا مجبوره نه ده، بلکې امریکا د خپلو ستراتیژیو د ساتلو او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره دا کار کوي. پاکستان هغه جیره خور او یا هم قراردادي شرکت دی چې امریکا په سیمه کې ایجاد کړی، دوی پالي. انګریز او امریکا لاس سره یو کړی دی، دغه د شرکت ساتي، ټوله پروژې په دوی پلي کوي. د افغانستان اوسني شرایط او په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې جګړه چا رهبري کوله؟ رهبر خو یې هلته ناست و، په اسلام آباد کې او په لاهور کې ناست و، دغه ځای رهبري کوله په افغانستان کې. د اوس د زنځیري وژنې زموږ د علماو، زموږ د انجینرانو، ډاکټرانو، پوهانو، د هر چا وژنې چې په افغانستان کې کیږي، دا د کوم ځایه کیږي؟ د اوس علما چې وژل کیږي دا د طالبانو کار نه دی، زه د دغه ځایه وایم، دا د داعش کار هم نه دی. دا په اسلام آباد کې هغه خلک ناست دي، ورته هغه د دوی رهبران ناست دي، ورته وایي چې احمد او محمود دا ټارګېټ کوي، ویولئ. په تیرو 40 کلونو کې دا کار کړی. د روسپلوي حکومت په وخت کې دا کار کېده، د مجاهدینو په وخت کې ښه په درس کې کېده، د طالبانو په وخت کې بیخي اوج ته ورسېده او په اوس کې هم روان دی. څوک یې کوي؟ طالب نه ترې خبر دی، داعش په نوم یوازې غږ کوي او دلته دغه د علما او زنځیري وژنې چې کېږي دا څوک کوي؟ بنان سبا به همدا طالبان افغانستان ته راغلي، دوی به د حکومت یو جز وي، لکه څنګه چې پرون مجاهدین د روسپلو حکومت یا د حکومت پر ضد باندې جنګېدل، پر سبا راغلل د حکومت جز وګرځېده، د همغې پاکستان څخه راغلل، خو نن بیا چیغې وایي همغه خلک چې دا خو ټول پاکستان دی. بنان مسله دا ده چې اصلي د ترهګرۍ جړلې هلته دي، نه په افغانستان.